السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو کتونکو د پروګرام ستاسو اواز سره زه ستاسو قربا شهزاد خان. قدرمندو کتونکو، نن یوم مزدور 1 مئی په پوره نړۍ کې یوم مزدور مناویږي. په دې لړۍ کې چې کوم دی تاسو صرف د خپل مارکیټ حال احوال خیم ګورو، کو د یو کس نیم سره پکې خبرې وشي، تاسو ته ښایو د خپل مارکیټ حال احوال. حیرانتیا به په دې باندې درشي چې څومره سرکاري دغه دي، هغه ټول چوټۍ دي. دا دانش خان دی، دا موږ سره یو د سوشل میډیا یو نامي ګرامي انسان آفتاب بھائی. آفتاب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې آفتاب بھائی؟ صحت دې ښه دی؟ ورته آفتاب بھائی نن سپته رسته یوم مزدور دی کنه 1 مئی. نن د یوم مزدور چوټي ده. نو تاسو چوټي موټي نه دا کړې؟ دا چا د پاره دا چوټي؟ دا چوټي دا چوټي دا سرکاري خلکو لپاره ده. خو هغه چوټي وکړي نو تنخواه یې وړي. خو موږ چوټي وکړو نو زموږ دیاړي بیا نه وي. نه زه زما خو حکومت ته دا خواست یم چې کم از کم چې یو مزدور چوټي کوي کم چې دیاړي مال دیاړي پکاره چې هغوی د حکومت د 1000 روپۍ مقرره کړي دغه ورځې په کال پسې یو ورځ یې که نه د حکومت پیسې کېږي. خو غریب به چوټي کو دوکان نه بند کړي، کوداله به کېږي، را به شي کور ته. او دغه سرکار د 1000 روپۍ ورکوي، دا خلک به خوشحالې دواګانې به ورته کوي، د ډبه به هم شي او چوټي به هم وکړي. هسې د سوچ خبره ده آفتاب بھائی، څنګه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله قانون پکې د لاډ میکالی دی که نه، نو دغه شاندار ډیرو کسانو نه موږ تپوس وکړو چونکې موقع میلاو نه شوه. خو خبره نو غونډ څومره مزدور چې دی هغه لګیا دی کار کوي، چاته پته هم نشي چې مزدور دی. نو د دې خو بیا څه فایده رانه لګه نه. ستا خبره چې صرف څونه سرکاري خلک دی، تا ډېره ښکلې خبره وکړله چې صرف خبره هغوی په چوټۍ دي، په موضوع دی، او کم مزدور چې خو لګیا دی هغه په دغه څه فرق پرې نه واته که نه. هغه ته څه پیدا نه نو صحیح چوټي وکړه الټه نقصاني شو. صحیح کومه ګراني شروع ده که نه، کو غوړي دي، کو چیني دي، کو اوړه دي که نه، هر یو څیز دی. د مزدور چوټي وکړه کوداله کېښوده خو د کور ته لاړې په ارام سم ناست والله خو د حکومت به د 500 روپۍ هم ورکړي چې دا د غریب له ویسه یا د چوټي کړې ده یا د غوړي یا د اوړه له ویسه چې دا وخوري بچو له ورکړي. د هغه چې چوټي وکړه لاړې غرق شو. سرکاري کس چې چوټي وکړي هغه چوټ شو، ځکه چې د هغه تنخواه وړي، خو د هغه 2000 وي، خو 3000 وي، خو 1000 روپۍ ورځي، خو 1500 روپۍ ورځي، دا هغه واوړي. نو زه هم دا یم کم از کم چې دې مزدور دپاره څه وشي. صحیح. داسې څه پروګرام ولو چې یاره چې کال کې چوټي راځي چې دا غریب په کور کې ناست دي او حکومت دله داسې هغه برابر کړي چې یو پیکیج ولې داسې برابر کړي په دې ورځ باندې او پیسې پیسه یا په میسج یا په بل سره راشي 1000 روپۍ دې دا ته ورشه د اکاونټ نه وباسه نو هغه غریب به خوشحالي دواګانې به ماته کوي. صحیح. اوس خو ته چوټي وکړه وزارت هم داسې په ادار باندې نو غونډ لګیا چا لهونه کول، چا ګورونه کول، چا تماکو ترې اړولې، چا څه کول، چا څه کول، چا د بیلچې ګنترۍ کار کو، دکانداران دکانونو کې لګیا دي چې دا چوټي وکړي نو دا به پیدا کې پاتې شي، دا په غیر تباه کېږي، دا تباه کېږي. هسې د بهر نړۍ څه پوزیشن یې هلته څه حالات دي، هلته چې یو مزدور مناویږي څنګه؟ دا خو چونکې مسافرو ته زیاته پته یې، خو لکه زه یم د دې ځای په شان به نه وي. نه دا هغه یو مزدور په چوټي وي که نه، نو هغوی داسې چې هغوی تا له دومره سهولت درکړی که نه، خو ته 2 ورځې کار هم ونه کړې، 2 ورځې چوټي به وکړې نو په تا سره سر نه ګرځېږي. ته څه چې لکه دې څه فایده نشته دا یو مزدور دلته پیدا نشته دی. پیدا به هله وی چې دا مزدور پکې خوشحاله وي، مزدور پکې خوشحاله وي. صحیح شو. ډېره مننه آفتاب بھائی، یو جهان من خپل رائے راکول. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.